دا د لوی رب العزت نصرت و چې مجاهدینو د الله په توکل سره دغو د ناتو ځواکونو او امریکایي صلیبیانو ته ماتې ورکړه او 24 د اسد د موږ په تاریخ کې داسې یوه ورځ ده چې هغه د خوشحالۍ او د کامیابۍ ورځ ده او یوه خاطره به زه د جهاد درته یاده کړم چې د موږ په ولایت کې امیر صاحب غلام علي الله د شهادت قبول کړ د زمانخیل په سیمه کې کله چې امریکایان راغلل نو دی باندې دا چورت ویلو چې موږ به ولسوالۍ ته تېر شو خو د ده په مشرۍ باندې مجاهدینو حمله پرې وکړه د دوی ټانګونه یې په سرکه کې داسې ټوټه کړل چې هغه د امریکایانو دپاره عبرت و او بل د تنګي په سیمه کې یو هلیکوپټر شینو هلیکوپټر په شمول د 15 شپږ امریکایي او د دوی د ترجمان سره د مجاهدینو په حمله کې د مابین لاړل او ټول پکې مردار شول. همداسې په هر ځای کې په 2 ولایت کې د نرخ په سیمه کې او د سید آباد په سیمه کې په ټول ولایت کې او د افغانستان په هر ګوټ کې امریکایانو ته ماتې ورکړه لکه څنګه چې روسان په شرمندګۍ وتلي وو، انګریزان په شرمندګۍ وتلي وو، همداسې امریکایان هم ووتل.